که چېرته تاسو په کور کې یا په دفتر کې وای فای لګولي او غواړئ چې معلوم کړئ چې تاسو د وای فای سره څوک کنیکټ دي نو دې طریقه به تاسو ته په دې ویډیو کې زه مکمله ښیم چې دا طریقه به تاسو څنګه استعمالوئ. دې لپاره به تاسو اول راشئ خپل موبایل ته د پلی سټور نه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ په فینګ به تاسو کلیک وکړئ. په فینګ چې تاسو کله کلیک وکړو درنو لیدونکو نو دلته به تاسو ته راشي دا به تاسو نیکسټ کوئ چې نیکسټ هم کړه دا به تاسو اګري اینډ کنټینیو کوئ دا به انیبل لوکیشن به کوئ دا چې کله انیبل لوکیشن کړه دا به تاسو الاو کړئ دا به ساین می ان کړئ. زه اوس په ګوګل خلاصوم مانه یو جیمیل اکاونټ غواړي دا چې کله دا اکاونټ راغی نو زه دا اکاونټ پکې اډ کوم دا چې کله دا اکاونټ راغی زه پکې دا اکاونټ اډ کوم نو د هغې نه بعد ماته راځي آی ایم ا پروفیشنل په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې تاسو کله کلیک وکړو نو دلته به تاسو راشئ په کوم ځای به تاسو کلیک وکړئ سی ډیوایسز په سی ډیوایسز به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې تاسو کله کلیک وکړو وګورئ ما سره یو ډیوایس کنیکټ دی سامسونګ دا وګورئ یو سامسونګ زما د موبایل سره کنیکټ دی دا وګورئ ټول معلومات تاسو ته راځي سامسونګ J3 2014 ګلکسي او دا ټول معلومات تاسو ته دلته لاندې راځي. نو درنو لیدونکو دا معلوماتي ویډیو چې مو خوښه شوې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې ښه وخت.